سوچ وکړئ فکر وکړئ دا ژوند ګوره انتظار نه کوي چاته ګوره والله که چاته ودرېږي دا تېرېږي روان دی زما استاد نوم هم په دغه کې راتلو والا دی یو څو ورځې بعد بس یو څو ورځې بعد وابه اورې ته به یې واورې زما مبارک نشتي زه به واورم ستا مبارک یې که زه ومه اورو به د یو بل مبارک یې خو په شرط د دې که و په دې دنیا کې وویلی شي پلاني جومات کې جنازه ده راشي پلاني ځای کې خخۍ راشي بیا به څه کې په کټ چې پروت دغه ملګری زمونږ الله دې وبخي الله دې په رحم وکړي د څومره وختونه زه په کې بچي هغه زوی زما نوزولی ما هغه یو ځای لوبې کړي یو ځای لوی شوي خو د ده سحر ماښام سوچ هغه د بچو په باره کې بچی کته بچی بره بچی کته بچی بره بچی لېږم پردي ملک ته بچی لېږم بهر ملک ته بچی لېږم د انګریزانو ملک ته دوه به ډاکټرانې درې به انجینرانې څلور به دی نن څه دي هېڅوک نشته هېڅوک نشته انسان دغه انسان دی په عجز باندې تقریبا کال کېږي چې شوګر بیماري په اټیک وکړو ډېر زیات یو ګوته دې کټ کړه بیا یو خپه بیا نیمه خپه بیا خپه دیزي کې بیا دا بله خپه دیزي کې و چې لاړ شي جنازه د هغه نیمه ده نیم سړی به قبر ته کوزېږي په دنیا کې پاتې شو هغه نیم جسم یې خاورې شو د خاورې کېدو نه مخکې خاورې شو د دنیا ده په دې به څه اعتماد وکړې مړه په دې به څه یقین کې دې سره به څه مونږ دغه کوو دې سره به وخت تېرو دې سره به ځان عادت کړو دې سره ځان سړی نشي عادت کولی خو به دغه ده چې خپل مقصد هغه آخرت وګرځوئ توبه وباسئ رجوع وکئ الله ته الله سبحانه تعالی دې زموږ اخرې خاتمې په ایمان سره کې الله سبحانه تعالی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې الله زموږ نه راضي او الله سبحانه تعالی دغه ملګری او ټول مسلمانان دې الله په دې مبارکه میاشت کې وبخي او الله دې د هغوی قبرونه جنت باغچې وګرځوي الله سبحانه تعالی دغه ټولو حساب کتاب آسان کړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين